یاد که دا خبره چې الله د هر غوښتونکي غوښتنه قبلوي او د لوی فضیلت دی د دعا چې د الله نه دې څه وغوښتو نو هغې قبلېده کافي نه ده دا د دې لپاره کافي نه دی چې تا جذبه کې راولي دا د دې لپاره کافي نه دی چې ته دعاګانې ډېرې وغواړې کافي ده که نه ده دغه یو فضیلت هم کافي و چې الله نه ته څه وغواړې تاله یې درکوي بس دی که نه دا پوره ده که نه راځه نو بیا دغه دعاګانو له زور ورکړه که نه چې ته څه غواړې تاله یې درکوي دا جدا مسله ده چې کله څنګه ولې نه ورکوي هغه خپل تفصیل را روان دی خو قانون دا دی چې د الله نه دې څه وغوښتو نو الله یې تعالی درکوي او چې کله تا څه وغوښتو تا ته میلاو نه شو نو د هغې به څه وجې هغه وجې را روانې دي انشاءالله الله قرآن کې وایي دلیل یې ذکر کړی دی په سوره بقره کې دي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اے پیغمبره کله چې زما بندگان ستانه زما په باره کې تپوس وکړي نو زه یقینا نږدې یمه فإني قریب زه نږدې یمه نږدې یم یعنی په اعتبار د علم د اورېدو د لیدو د قدرت د احاطې اجیب دعوة الداعي اذا دعان دا زمونږ دلیل او مقصدو الله وی قبلومه غوښتنه د غوښتونکي خدای ورسره ویلي اذا دعان کله چې زما نه غواړي وایي چې ته د الله نه غواړې نو تاله به څه درکړي حالانکه الله مهربان رب دی ډېر څه موږ له راکړي دي بغیر زموږ د غوښتو نه که نه تاسو له څه درکړي بغیر د غوښتو نه بې حسابه دي الله اکبر دا دومره کریم رب دی چې بې حسابه نعمتونه یې موږ له راکړي موږ ته غوښتلي نه دي نو چې ته ترې وغواړې نو بیا به درله څومره درکوي چې ته خو ترې وغواړې ورځ کوې هلته خو الله وایي چې زه دعا قبلومه غوښتنه ورکومه د الله په خبره کې شک شتې نشتې دا فضیلت څومره لوی فضیلت دی څومره دا خبره انسان له تیزي ورکوي الله وایي چې څوک زما نه څه غواړي زه به له ورکومه نو ته په دې را تیز نه شي چې د الله نه به دعاګانې ډېرې غواړي بل دا کم سړی چې دعاګانې د الله نه ډېرې نه غواړي که نه نو ګوره قرآن کې د دې خلکو باره کې راغلي ان الذین یستکبرون عن عبادتي هغه خلک چې تکبر کوي الله وایي زما د بندګۍ نه ورسره د دعا مسله ذکر کړې ده نو علماو دغه ځای کې بیا دا خبره ذکر کړې تفسیر کې چې معنی دا ده چې څوک د الله نه دعاګانې نه غواړي دی متکبره وي یعنی چې یا الله ولیاذ بالله اگر که په خوله نه وایي خو حال نه دا معلومیږي چې الله زما دې ته ضرورت نشته چې تا نه څه وغواړم دا متکبر دی او کوم سړی چې د الله په مخ کې ځان عاجزه ګڼي نو هغه هر وخت د الله نه دعاګانې غواړي یوازې دې فایدې ته وګوره د ذکر او د دعا قرآن کې الله څه وایي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب د مؤمنانو زړونه د الله په یادولو سره مطمئن کیږي او په ارام کیږي څومره لوی فضیلت دی ته چې کله الله یادې که نه که هغه ته ذکر کې او که هغه ته دعا غواړې د دعا غوښتمه الله یادول دي په اصل کې دا ذکر هم دعا ده ګورې لکه ورته چې سبحان الله لا اله الا الله دا دعا ده نه دعا پکې شته ولې نشته دی نو دا دعا نه ده دعا دوه قسمې دا فایدې ده کې یو دعا هغه چې ته پکې یو مسأله د الله نه غواړې یعنی یا الله ماله دا شی راکړه یو دعا هغه دعا د عبادت ته یعنی تا چې اوس دا مونځ وکړو دا هم تا دعا غوښته چې یا الله مونځ کوم ما وبخه که نه دعا نه وه که نه وه دعا وکړه مونږ چې را درس ته ناست شو او د الله د بندګي کې دا دعا دې کې دنې دعا نه ده پرته دعا څه ده
یا الله ته زمونږ نه راضي شه. دلته زه ناست یم یا الله ته زما نه راضي. الا دا یو سړي نیت بل سي هغه نه یم، خو چې مخلص وي دې کې د نه یو دعا پرته ده. نو ته چې د عام ذکر کې دا هم دعا ده. ولې الله ته یادوې؟ الله یادوم دې دپاره چې ما وبخي، په ما رحم وکړي.